علماء مده خبره مکوا نو بیا زما اعلان داده چې زما نسبت علماء دیوبند سره ده او د علماء دیوبند ترجمه دادا چې هغه د باطل مقابله کړی دا سره ورته ټیټ کړی نه دی او څوک چې هغه بچوي ان شاء الله هغه به سر نه ټیټي ان شاء الله سر بلند سر بکف سر بلند سر بکف دا کف مخکې وای دا بلند وروسته وای نعره تکبیر نعره تکبیر سر بکف سر بلند مضبوط جواب غواړم دفاعاتو کم از کم چې دا نقشي کنه نعره تکبیر نعره تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند جرأتمند و غیرتمند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب انتہائی قابل احترام سامعین ما درخواست داده چې وطن کې ډېره وینه وبایده څومره وینې نه چې انقلاب را تک پکار دی هغه عمره وینه وبایدله اوس تاسو انقلاب له تیار شئ سستی مه کوئ دا په تاسو باندې د قوم قرض دی علماء کرام په تاسو باندې د قوم قرض دی عام طور باندې اویاو کالو کې د نوي انقلاب ضرورت پیدا شي د پاکستان عمر دی 2 اویا کاله یا 3 اویا کاله کوم خلکو چې تحریک پاکستان چلولې هغه مخکې چې کوم حالات وو هغه حالات اوس نشته حقایق بدل شوي بیا هغه یو نسل هغه لاړ که زه ډېر احتیاط سره خبره کوم نو دومره غټه مجمع ناسته ده په دې کې به یو کس داسې نه چې هغه په تحریک پاکستان کې کار کړی یو کس به هم داسې نه ځکه په کار ده چې اویا کاله یو او 3 کاله نور او هغه چې کار کوي نو 15 کاله نور په کار دي دا کم از کم د اتیا او 15 اتیا کالو کس به لګي نو دې مجمع کې داسې کس نشته اوس دا ځمکه یو نوی انقلاب غواړي زما د علماء کرامو ته گزارش دا دی چې تاسو مخکې شئ دا انقلاب راولئ که تاسو نه راولئ نو بیا به یو زانی یو شرابي ارامي سړی راشي او تاسو به هغه پسې ګرځئ تاسو کې هغه ټول صلاحیت موجود دی نو تاسو دا انقلاب ولې نه راولئ او انقلاب همیشه لپاره راځي د الله په نوم باندې د قرآن په نوم باندې او د نبی علیه السلام په نوم باندې دا نوم تاسو سره شته دی دا نوم تاسو سره شته دی دا ملک اوس انقلاب غواړي ظلمونه ورسېدل انتها ته د ظلمونو چې کوم غرض دی د کوی حمالین نور اوچته او دنګ شو ځان سره دومره مینه مه کوئ دا د الله دین وینه غواړي ختم نبوت وینه غواړي عظمت صحابه وینه غواړي د الله حقانیت وینه غواړي مدرسه وینه غواړي دا جماعت وینه غواړي اسلامی نظام وینه غواړي سادي لور پردا دا وینه غواړي حیا وینه غواړي نکاح وینه غواړي خاندانی نسبت محفوظ دا وینه غواړي مشرقي روایات وینه غواړي ته دې وینې سره دومره زیاته مینه مه کوه دا یو چونگ وینه دا په ختم نبوت باندې قربان کا اور راشه میدان دا یو انقلاب ستا انتظار گئی قابل احترام مشرانو د نبی علیہ السلام په نوم کې ډېر زیات کشش دی د نبی علیہ السلام په نوم کې ډېر کشش دی دومره کشش دی چې دا مختلف وحدتونه قومونه او قبیله او جبو والا خلق باقی جمع کیدی شي مهرباني وکړئ خپل خول نه بار وځئ دا د یو نیم فټ سوچ پرېږدئ یو آفاقي او عالمگیری سوچ واخلئ خپل په صف کې اتحاد پیدا کړئ
ساسو تقسیم دے سیکولر نان سیکولر دا تقسیم ختم گئے ساسو تقسیم دے شیعہ و سنی دا تقسیم ختم گئے ساسو تقسیم دے مقلد و غیر مقلد دا تقسیم ختم گئے ساسو تقسیم دے دیوبندے و بریلے دا ختم گئے ساسو تقسیم دے کہ تاسو په قوم پرستی کی شامل ہے دا ختم گئے دا دیوال مات گئے تاسو دے حیات و ممات خبری من وقت لگوائے دا خبری پریک دے میدان تراؤز ہے یو موٹش ہے ختم نبوت پنو من خلق جمع گئے قوم جمع گئے دیر زیادہ تیار دا کستاسو خیال دائی چال دا انقلاب با دا مسلم لیگ والا راولی یا پیپل پارٹی والا راولی یا با نیشنل مرگری راولی یا با پی ٹی آئی والا راولی دانشی راویز دے دا دی ٹول تعلق کرسے بورے دے دولے سو کرسے ورکی ٹول خبر منی دا انقلاب امید مولانا کے دیشی مولانا دا مولا دے نبی علیہ السلام وارث دے اور نبی علیہ السلام انقلاب راویس دے رے تجوز دے آگے وارث ما نو بے انقلاب بلسڑے راولی پتا من خلق اعتماد کرے دے تے منزل بخدہ کرے تا دے اخبر بچے حوالہ کر دی تا دے اخبر زامن حوالہ کر دی تب دے قوم کی یو قائدانہ حیثیت لرے تب میدان ترازی تب پنکھینا دے نکینی یو دے سیلان دے تب میدان ترازی اور دے اللہ دن لبارا چکمہ وینہ لگی دا وینہ ورکاوائے دا قوم بسات را گئی انشاءاللہ ختم نبوت لو وینہ ورکاوائے کہ انشاءاللہ لاسو نبوت لگے انشاءاللہ ہوئے ما دی وینی فیرس بیانو چی وینہ دیرہ تویا شوا او آغا وینی مانے انقلاب امارت جوڑو لگواڑی پاکستان کی حقیقی آزادی نہ راگلے پاکستان کی یو دیر زیاد جبر دے زمونگا ججان دی نو آغا فوجیان نہ یریگی زمونگا دا آئی جی صاحب دے فوجی نہ یریگی دے سن آئی جی چی دے آگئی اغوا کڑے سیاسی جماعتونا دے آگئی نوم ناکلی گول مول نوم اگلی اسٹیبلشمنٹ یو ڈی پی او چی تبدیلی کی یو ڈی ایس پی نو اول دے ایم آئی نے چٹ اخلی بیا بدلی گی اس دے دو دروی میاشتے کے سلور جنرال فارغی کی ریٹائر کی گی اور یو میک مپاتے دا دے ریلوے والا اور جنرال سلور را روان دی ٹول جنرال میک مومن ناس دی دے گئی مکمل قبضہ دا تاسو قادیانی خبر اگوائے قادیانی پشاد جگم والار دے خبر اولے نگوائے وینا ڈیرہ ہو بائدہ اس دیو انقلاب غواری انشاءاللہ مدرسے بنیاد من میں انقلاب رازی اور دا انقلاب بدے حیاء بنیاد من رازی دے قرآن بنیاد من رازی دا نبی علیہ السلام بنیاد من رازی اور دا دے اللہ بنیاد رازی دا سوک راوری دا مجمع راوری ہوئے انشاءاللہ نن دے ابراہیم تلاش دے زکر نمرود راغلے دے نن دے موسیٰ تلاش دے موسیٰ زامنو میدان تلاش ہے فرعون ہو راغلے دے نن دے حسین تلاش دے سستی مگوے حسینیانو یزید مکہ در راغلے ناس دے نندے عتباء و شیباء امیہ ابو لہب و دے ابو جہل مقابلہ کی دے حضرت محمد دے آگی دی نوم آگستو انتظار دے دیر زیاد خلق موجودہ سسٹم میں تنگ دے دلتا غلا دا دلتا کرپشن دے غلط خلق احترام القاب ہوائی دلتا میرٹ نشتا خلق دیر تنگ دے چینی گرانا شوی دا اوڑو گران شوی دی ٹماٹر گران شوی دی بجلی گرانا دا گیس گران دے ڈیزل گران دی پیٹرول گران دی خلق دیر زیاد تنگ دے نن انقلاب دا بارا چکو زمکہ جوڑا دا دا دینا مخ کی جوڑا نوا
लग हिम्मत बगाओ इंशाअल्लाह। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? सुमर वीना जबैदल शवीदा आगा पूरा दा नूर वीना बन भयो इंशाअल्लाह। और यो पूरा मन जदोजहद द जमीयत उलमा इस्लाम प्लेटफार्म माने दगी झंडे लाती दियो इनकलाब जरूरत है इंशाअल्लाह। तासो जाके तैयार हो गए तुझे कल खबर को माँ नुदा पे खबर दे और पे खबर पे यो कोना के यो दारुलूम दे जुबेरिया दे अगिनुम दे और कि बम धमाका शिविदा का ना शिवी वाड़ो वाड़ो बची वो जल्दी वाड़ो वाड़ो 750 तलबा क्लास के 124 यो सल शरीरिश अलगान जख्मियान दी और दियाल शहीदान दी यो बेरुसु शहीद शो माता पता लगे फौरन लाड़मा ता कासिम कारी से मासरो सुबहान अल्लाह मासरो जाल तुम लाड़मा अस्पताल ता इलाज था मदरसे तुम लाड़मा माँ यो जख्मी सरा मुलाकात कर दे और माँ कहते वेली जितने जख्मी शुए तो खुक शुए चाकू कड़े सा गुना से दे खुला बंद हुआ औस्तर की बेरते हुए खुली ना आवाज राना गए औस्तर करना देगा वो क्या आता इसलिए और माते हुए जमा हुई गुना नहीं मैं उससे गुना नहीं कर बेदे शहीदानो देखे पसमानगानो तलाड़मा सासु जामनु कुम दासी गुनाह करो जुदा वजले शू और यो दासी शहीद दे बकी जिदागे सर जुदाओ देगे बदन जुदाओ माजान यो ताबीर जोड़ को दा उलमा कराम फरमाई का ना चिदा सगीरा गुनाह दे दा कबीरा गुनाह दे और दा अकबरुल कबाइर दे दा वड़ी के गुनाहगार दे दा गट गुनाहगार दे दा बगटों के बेगट गुनाहगार दे अकबरुल कबाइर मुर्तकिब दे माँ दे आगे ताबीर दा से होगो दा चे जख्मियान दी दा सगीरा गुनाह कर दे और दा चे मड़सलल दा कबीरा गुनाह मुर्तकिब दी और दा यो चे सरे जुदा शो नूर बदन जुदा शो दा आगा दे अकबरुल कबाइर दे डिरगट बागी बगावत करो दले दा सदा वरगड़ा दे मोल ले दा मौका ही वरन कर दा से जड़ले वे चे आगे सर और आगे तन यो देवे दे मोर दे हुई तब दास जाड़े सर लब जुदा जाड़े बदन लब जुदा जाड़े और दागे खोर दे दा पैगाम वर करे दे चे दे जुमुन पुलोगत के डेगर गुनाहगार दे सोमनो गुनाह चे दगड़ो बाकी नूर नो करे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन ताओ संजीदा और फहमीदा खलक है तासो रागिली यौजे जमा है तासो माता दागी गुनाह खाए जबा आगे बस आगा गुनाह न कोमा पल बच्चान बमेने कोमा बच्चे दा गुनाह मकावा पदे मैंने धमाका की बच्चे दा गुनाह मकावा दी गुनाह मने ब्या सर बेलीगी दा गुनाह मकावा तो मने सरे मड़ीगी दा गुनाह मकावा जख्मी कीगी लेकिन माँ तो चा गुनाह न देखे ले न माता शहीद खेल ले न माता जख्मी खेल दे न दे अकबरुल कबाइर मुर्तकिब बाकी माता गुनाह न देखे ले कथा सुमा तो गुनाह खेल शे जा गुनाह खपल पो दगे खपल पो जुसे मने आगा गुनाह मनमा और ब्या इनकार को जो ब्या बनो कोमा मुंगा शनाख्त हो गो रहे खलक मुंग तो दीनदार वही ईमानदार वही नबी अलैहिस्सलाम वारिसान वही मुंग बस मुझू न गई लेकिन जुमुंग से सड़े मुड़सी जुमुंग ऐसे चो ताने वाला जुमुंग FIR नाखली जुमुंग मुल्जिम नहीं वाले की दा मुल्जिम जीवनी शी जज तो वर्की जुंगा जज ने मिलने लगी चकला डेर खलक जमा शी ब्या फौजी ऑपरेशन गई नो माला फौजी ऑपरेशन हमने कीगी माला जज इंसाफ हम नरा गई और माला पुलिस वाला मां मुल्जिम ने नहीं सी कज़ा गलती में राशे मा तो है वो जुबेरी के कम मुल्जिम नहीं वाले दे ये गुनाह तायुन मकाम मखा कवाई ता गुनाह से दे मादी ज़बान हाल के देखल गुनाह तबूस करे दे मायदा सड़ी चे मड़सल या जख्मियान शुरू दी चरस खरसोल
دای پوډر خرڅول، دی د افیونو کاشت کو، دی اغوا برای تاوان کو، سړی به ونیسه او بیا به ورته پیسې راوړه. دی کار لفټرو، ګاډی به ونیسه بیا پیسې غوښتې وه. دا قبضه مافیا وه، پلاټ باندې به قبضه کوله. دا ډاکانو، دا زانیانو، دا شرابیانو، دا کرپټو، دا انارو والو، دا اقامي والو، دا پنامي والو، د دې ګناه کوم دی، کوم ګناه یې کړی دی؟ مالا جواب ملا شي دی ګناہونو فهرست کې دی ګناه نشته، دی ګناہونو فهرست کې دی ګناه نشته. بیا ما تپوس کړ دی چې د پاکستان ماحول کې د وجلو قتل کولو دا خبرې دي، وی دا د را سړی دی، دا د موساد دی، د هندوانو سره ملاو دی. بیا ما تپوس کړ دی یا کسان چې کومړه دي د را مرګري وو، دا د موساد وو، دا د خاد وو، هندوانو سره لاس ملاو کړو، عیسایانو له کار کاو، هندوانو له کار کاو، یهودیانو له کار کاو. جواب دینا د دې نوعیت گناہ هم نشتا. بے میں خواہ بے آ خلقو جو دی دا وینا کردا کہ جمہوریت کفر دے، وی دائم نے دی ویلی. خاطی پاکستان نہ منی، وی منی. دی جمہوریت نہ منی، وی منی. دا جمعیت علماء کی دی، مولانا فضل الرحمان سے قیادت کی دی کار گئی. میں خواہ دی قانون نہ منی، وی قانون منی. آئین نہ منی، وی منی. پاکستان جنڈا نہ منی، وی جنڈا منی. ادارے منی، چکل جنڈا ہوئے جنڈا منی، دستور و منشور منی. بیا زمان کسان ولی مڑ دی، دی قرآن حافظ ولی مڑ دے، قال اللہ والے ولی مڑ دے، قال الرسول والے ولی مڑ دے. دوما غر ظلم شوئے دے. اسم چن کرام نرازی تاسو دی دماغے پسی یو بل دماغے انتظار کوئے، یو قتل پسی بل قتل انتظار کوئے. بدے من بدا خبر پورا نشی پاس ہے ادھرے گئے دی یو وینی قطرے یو قطرے بدل واقلے اور دی بدل انقلاب دے. انشاءاللہ دی جمعیت علماء اسلام کارکن دی علماء دیوبند زامن دی ټول مظالموں با مخنیوے کئی اور انقلاب براولی اور یو نمت قطرے بدل اخر انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر. ما د خپل حالات او تمثيل کې قرآن نه پوښتنه کړې ده چې قرآن ستا په دې لمن کې داسې واقعات ستا چې ځان تسلی پیدا کما چې سړی ګناه نشته او سړی مړ شوی. بیا مړ شوي څوک دي؟ مولانا حسن جان اوس پورې د قاتل ملاو نه شو، مولانا سمیع الحق اوس پورې د قاتل ملاو نه شو، ډاکټر عادل خان د قاتل اونې نیولی شو. دا فهرست شروع کومه ډېر اوږد فهرست دی. د دارالعلوم زبیری طالبان د باجوړ کې هغه بچی چې وجل دي یو اتیا بجیو او هغه باندې شپې بمباری شوې ده. دا لال مسجد کې وجل دي. دا 53 کې جو کوم لسنیم زرا خلق وجل له د دې ګناه څه ده؟ ما چې قرآن مجید کتل زما بدره مطالعه ني نو قرآن مجید دغه صورت ما ته مخې دا راغله. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب حضورا بأي ذنب یو وړه جناب قیامت کې تپوس کوي زه ولې زنده درګور شوما ژوندی ولې خغه شوما ما ګناه څه دی؟ کوم بلار چې جنې خغه کړې وه بیا دې مسلمان شوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زما ګناهونه به معاف شي. نبی علیہ السلام وی آو الاسلام یهدم ما کان قبله والهجرة تهدم ما کان قبلها والحج یهدم ما کان قبله. چې سړی حجو کی مخکې ګناهګار وي نو حج نه وروسته د داسې پاک شي ګناه نه لکه چې نن د مور خېټې نه پیدا دی. الحج یهدم ما کان قبله.
او چې سړی هجرت وکړي د نبی علیہ السلام په زمانه کې مکې کې و مدینې ته راغی نو هغه ګناهونه د مکې و ټول معاف. والهجرة تهدم ما كان قبلها الاسلام يهدم ما كان قبله. سړی عیسائی دی یهودی دی ہندو دی آتش پرست دی بت پرست دی گناہوں نے کر دی لیکن جب اسلام قبول کو تا گناہ معاف. اے نبی علیہ السلام زما گناہ با معاف شی. نبی علیہ السلام فرمائی الاسلام یهدم ما كان قبله او اسلام سره گناہوں معاف کیږي گناہوں معاف کیږي نه زما دا گناہ دے بل نوعیت تے کنا زما دا سے گناہ دے چې آدم بابا با اولاد کی آغا گناہ اچھا نہ دے کڑے تا کم گناہ کڑے دے ما خپل ژوندې لور خخه کړي دا ما خپل ژوندې لور خخه کړ دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جڑا شو ودا څنګه دې خخه کړه سازه څنګه وشو ناغه جواب را کوي حالات بیانای نبوتم جاڑی او اصحاب نبوتم جاڑی پورا ماحول کې جڑا دا جڑا یو بے گناہ جنچی نہیں مڑ شوی دا او ژوندې درګور شوی دا. بیچ کله زما لور شو نو ما کې جاهلی غیرت تعصب راغې چې دا لور چې سبا لوی شو چاله به ورکوما بیا به نه بچی کیږي دا مال به د غیرت خبره ده. زه خپل زوم نشم برداشت کوله او خې نشم برداشت کوله او دغه لپاره به هغې جینۍ وجلې وای اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ساء ما يحكمون. بخنا غواړم ترجمه نشم کوله ترجمه موقع بنی جل کی خائم داردا ما علت پیکا چکلا دا لول می لگا لویا شوا دا بزا وجنما بیا می دا لول لویا شوا لونو داو گوره خپل لونو داو گوره اے لونو والو اے پلارانو ساز لونه شتا کنا دا لور او بچے وڈی کې دا خو د ګل مثال دی دا دشمن بچے هم وی کنا په دې منې سړي گزار ته زندگی دا ګل دی ګل یہ پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول لے کر پھول آیا یو بچی ګور راوړو تاسو و جنازے من گلونه کتلی دارلوم زبیری تلار سے آلتا دے گلونو جنازے ہوتی دی پا جنازے من گل اور دے گلونو جنازہ پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو تم تو خود ہی پھول ہو پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو تم تو خود ہی پھول ہو یہ پھول اپنی لطافت بے داد پا نہ سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا نعرہ تکبیر ظالموں جواب دو ظالموں جواب دو ظالموں جواب دو یہ پھول اپنی لطافت بے داد پا نہ سکا دیر لطیف و دیر نازک ہو خود آگے دے خراج تحسین ٹیم رانا گئے کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا منگوے دا پھول دا گل بلویشی دے با گھٹائی ہو کی بیا با گھٹے پرانستے شی بیا با دے خوشبی رازی بیا با دا گل دیر خوستا دے لیکن ظالمان ہو اگر بالک خیدو دا پرے خینے دے یہ پھول اپنی دارالعلوم زبیری پھول خبر کو یہ پھول اپنی لطافت بے داد پا نہ سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہیں سکا ما دا جینې خپل لور واغستا او زنګل ته لاړم چې کله مې بوتلا نو دل مور ته مې وی چې غسل ولا ورکا غسل ورا کړو کپڑے ولا بدلې کړې وي او بیا د غرانجیوم کړو منګزیوم کړو تیلم لګولی ولا دا سیکړه کانها دمیتن ترکز لگا ګډې چې ګډیږي کانها دمیتن ترکز الفاظ دي دا بھائی دا سے خالدہ دا جنہیں لگا گوڑے جے گڑی گی وڑا گڑو گوڑے کانہا دمیتن ترکز
خو د دې دغه ګډا او دغه چال او دغه تک دا په ما باندې اثر ونه کړ او ما دا ځنګل ته بوتله. اول ته ما دې لپاره کوی شروع کړ، دې ما نه یو سوال وکړو، ما نه جواب ونه شو. ما ته وایي چې دا کوی خو ته جوړی خو دا خو اوبو لپاره دی، دلته خو آبادي نشته، نو څوک به راځي اوبه څکي به؟ داسې نه ده مناسب چې هلته کلي خوا کې کوی جوړ کړي چې خلک د استفاده وکړي. زما لورې دا کوی نه دی، دا د زما د سماج دشمن دی د ظالم، او دا تا لپاره یو ګډه ده، تا لپاره قبر دی. راځئ رونو چې وجاړو، مونږ سره جړا نه بغیر نور څه دي؟ جړا خو کولی شي که نه؟ ظالم مالا سپیړه ویشتې ده، زه به جاړم، دا زما بنیادي حق دی، فنډامنټل حق دی زما، دا به جاړم. دا د څوک خاطر جمع لري چې سړی به سپیړه ومولي، زه به جاړم هم نه، دا ما بنیادي حق دی. بیا یو وخت راغی چې د پلار دا ځمکه کنسته کوې او لور د هغې تعاون کوي، کله لاس چاپي کوي، لور وي که نه، او کله د خپې چاپې کوي. خپلو زامنو ته هم وګورئ او لوڼو ته هم وګورئ، لور پلار سره ډېره وفاداره وي. او چې کله په دې پلار باندې خوله راشي، هغه خپل څادر سره هغه پاکه کړي. ته ستړی شوې، ته ستومانه شوې، ته ستړی شوې، ته ستومانه شوې. ربه مونږ زړونه هم ډېر سخت شوي دي، ګټې نه زیات سخت دي، په دې باندې اثر نه کېږي. ربه الله نرم زړونه راکړه خدایه. کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ګټې نه اوښکې وځي، ستاسې نه ګټې نه وځي، ستاسې نه اوښکې نه وځي. بیا یو وخت راغی چې هغه جینۍ خپله لور ما پکې ودروله، نو هغه ما تپوس کوي چې بابا جانه ته ما سره خندا کې، ما سره مذاق کې، مسخره کې، وګوره چېرته پلار لور سره داسې مذاق کړی دی، دا خبرې کوي او پلار خاوره اړوي، خاوره اړوي، خاوره اړوي. یو وخت راغی چې دا جینۍ که غواړي وتښتي نشي تښتېدی، خاره زیاته شوې ده، دا خاره دې لینګو ته رسېدلې ده. دغه ټایم کې دې جینۍ بیا نور سوالونه کړي دي. اے پلارا که ته ما یوازې پرېږدې او که زه وږې شم نو ماله به ډوډۍ څوک راوړي؟ اے پلارا که زه تږې شم ماله به اوبه څوک راکوي؟ که ماله شپې یخو شو نو بستره به څوک راوړي؟ که شپې ما پسې څوک راغی، همزری راغی، زه به ژاړم، زما ژړا به څوک اوري؟ زما ژړا به څوک اوري؟ کاش چې چا زړه باندې دا اثر شوی وی، کاش زړونو کې هغه مقناطیسیت موجود و چې دا یې اخیستی وی، کاش چا دې لور ته د لور په نظر باندې کتلی وی او ظلم منې شوی وی. ظلم بچے جن رہا ہے کوچ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچ و بازار میں، عدل کو بھی تو صاحب اولاد ہونا چاہیے. بہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، بہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغباں کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے، باغباں کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے. دا خو شکر ما په الله باندې ایمان دی، ما په تقدیر باندې ایمان دی، زه آخرت لرم، عقیده لرم چې الله به تپوس کېږي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا, یہ وقت کی بات ہے, وہ یقیناً سنے گا, دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اللہ اکبر, اللہ, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ دے بچے اقا آواز دے پلار غوگونے کے راغلے او پلار خاورا اڑائی نورا اڑائی قبر تکمیل گئی. یو خبر اور ازان سر اتڑے نوجوانانی ہے دا لسو نوجوانان دور سوائے لسو نورو دور سوائے دا خبر مبٹاوائے دیدی اشاعت کوئے پھیلاو کوئے دیر غٹ ظلم دے تیارہ دا بلتی اسی ٹیوہ بلا گئے دیر غٹ جہل دے بلتی اسی علم خور گئے دیر غٹ باطل راغل دے بلتی اسی حق وینا ہو گئے حق سر ولاڑ ہو گئے حق ہوئے حق واو رہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا ابھی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چکل پلار میں دا اثر ہونا شو اگر مسلسل خاورا اچولا کتاب والا لکھی یو اخراغ خاورا خلی کی لاڑا آغا گل شانتے بچائے دیگی آواز بند شو میں کتاب والا لکھی چی آغا آخری الفاظ دیگی سو ہائے ہائے آخری الفاظ دیگی سو چکل بے دیگی آواز بند شو وی چکل دے مرائنا دے خورا برشلا ڈاگے پلار تا افسوس سر ہوئی چے پلارا تو مالا وجنی بے لیجہ بدل شوی دا سرگو کی سپین راگلی دی رنگی زیڑ شوی دے رنگی بدل شوی دے بے تبوس کر دے پلارا تما وجنی چرتا پلار خو لورن دا وجلی چرتا پلار خو خام وجنی نو بیا دمرہ ہو رہا تا ہوا یا چیز ما گناہ سے دے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. دارالعلوم زبیریہ طالبان ولی وجر سوک پہ تپوس گئی ساپ خیٹ کے مادہ بچی پراتی دی تو خلا دے گی تازیت لے دے رہا گلے بچو تا خلا دے گی محتمم سر غمرازیم نہ دا کڑے تا خود افسوس بیان امنے لے جاری کڑے اے پی ایس میں نے عملہ وشوا ما جڑل سماغی میں نے تحفظات دی کیا تا پخبلا کڑے خو بیاد جاڑما اے پی ایس بچے گل دے دا مواجنا جاڑم اور زمان دے مدرسی بچی میں نے تولے نہ جاڑے دا بچے نہ دے دا انسان نہ دے دا دے رحم تقاضا نہ گئی تا باغی میں نے یو بیان نہ دے رہا کڑے یو دلا بیان را کر دے آئی جی چھوٹا موٹا واقع ہو جائے چھوٹا موٹا یا چھوٹا موٹا دا چستا زوے پکی موجود ہوئے بیا بماوی دا چھوٹا دا کدا موٹا دا دا رویے اگو رہے اندازہ ہو لوگی دا رویے انسان انتہائی قابل احترام سامین دیر زیاد نوجوانان والا دی دا خبر دیر غور سر اوری ہر نوجوان درخواست کو ماں راشا دی گناہ تعیونوں کہے او خیائے آ گناہ بنکو بیا توبہ بکو نادم بشو پشمان بیا با گناہ نکو اچھی گناہ نہیں بیا زمو دا وینا ولی توی کی بھئی دا کو بند نکائے کنا زخل کو ترغیب ورگم چھے بچے دے اسکول تم بوزا
دا بچے دے مدرسې ته بوزا زما په ترغیب باندې هغه خپل بچے سول نه وباسي مدرسې ته راو دا کاته پیدا خاندان مالدار خلک هغه بچے راولي دا زما بچے به حافظ شي ثواب مالا په آخرت کې کار راکړي ارتقي اقرا ورتقي دی به په جنت په سیړو باندې خیږي او د قرآن آیت به وایي دا فضیلت دا فضیلت خو چې کله بچے سبق شروع کړي ته په هغې باندې بم غورځوې ته به هغه وجنې ته د هغې بغیر ګناه نه به یې وجنې ولې وجنې ما ته د ګناه وښیه نو جوانانو ما درخواست دی که چېرته موقع میلاویږي نو تفسیر عثماني وګورئ او سورہ بروج وګورئ قرآن مجید په هر صورت کې ډېر حکمت دی او سورہ بروج کې ډېر زیات حکمت دی 114 سورتونه دي دې کې د بروج خبره کوم لنډ سورت مو اوږد نه دی لاشه د مولانا شبیر احمد عثماني ترجمه وګورئ هغه وایي چې داسې یو بادشاه راغلی و خلکو ته به وایي زه خدای یم ته ولې خدای وی تاله صحت سهولت راکومه د تعلیم راکومه تاله روډ جوړومه سکول جوړومه تاله اسپتال جوړومه تاله ټوټۍ لګومه تاله ګیس راولم بجلی راولم زه خدای یم که نه خلکو ورته وینا کړه زه خدای نه یقین دانم کے دری عالم کہ لا معبود الا ہو کہ لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو بیا یار شوکانی مگو ثالث مگو ثانی کہ لا موجود فی الکونین لا مطلوب الا ہو خدای آغا چی رشتنے تو دروغجن خدای مونږ تا نه منو بیا د په کیبینټ کې جنډه خدا خلق ما خدای نه منی سوکو دی یو ډغل به جوړ کو خندق کې به اور بلګو بیا یو دوه کسان به ورته گزار کو او به غرزو هغه به تړپاوي کې علت به وای لاسونه به وای چغي به وای دا به عبرت جوړ شي خلق بس خدای ومني آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے بیا آلتا ڈغل جوڑ شوے دے خندق جوڑ شوے دے اور بل شوے دے النار ذات الوقود دا منعقد شوے دے دیکھیں کنارے میں نے تبوز کر دے موحدنا چاہتا خدای ہوئے اللہ تا ہوئے کہ بادشاہ تا ہوئے کہ اللہ تا ہوئے ڈالری دی ویزا دا الاٹ دے پلاٹ دے مکان دے دکان دے نوکری دا چوکری دا ټول عیاشی دا کته بادشاہ ته یو ذرا خدای ہوئے او کته الله ته خدای ہوئے نو بیا به تعالی دا اور وی بیا به دې کې سلسله کېږي دې دواړو فرقو مس کې فرق دا دی چې الله ته به خدای ہوئے بیا به سختی راځي که غیر الله ته خدای ہوئے بیا به نرمی راځي که الله ته خدای ہوئے بیا به په دامن سختی راځي که غیر الله ته ہوئے بیا به دامن تنگی راځي نن هغه موقع بیا راغلی دا امریکا او دغه بچیان وای په پاکستان کې دغه ځامن چې امریکای ته خدای ہوئے مونږ د دیوبند اولاد یو پلان نه سبق ویلې مونږ څوک یو د جمعیت علما کارکون یو ان شاء الله مونږ دا ته کړی دا څومره دی وجل دي نور وجنا دی لا تیار ما لیکن چې کوم سر یو واره الله ته ټیټ شوی دی لاس پورته کوي اعلان وکړي دا بغیر الله ته نه ټیټیږي ان شاء الله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آواز را لپا وی خرا که خوان دیو نکو نعرہ تکبیر سر بکف سر بولن سر بکف سر بولن جرت من و غیرت من لبیک 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 حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مادر پاکستان پا آئین کے خبر گناہ معلوم کو مالا جواب رانا گئے ما شکوار دے کے مطالبہ اکڑا آرٹیکل ذیلی آرٹیکل دفعہ ذیلی دفعہ آرٹیکل سب آرٹیکل ما دا گناہ معلوم نشو
माँ ताज़ीरात पाकिस्तान उजत ग अगर कि जमा गुनाह मौजूद निश्ता माँ ज़ाब्ते दीवानी हो कतला आइक्यूम निश्ता ज़ाब्ते फौजदारी में हो कतला आइक्यूम निश्ता माँ कानून शहादत मुतालक आई गुनाह निश्ता माँ मेजर एक्ट लुस्ते दे आगे कि माँ गुनाह न दे मुतायन शवे बिया माँ कुरान न तबोस कर दे चिदा से मामला पीनु गुनाह से भी कुरान वाई वमा वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद व मा नक़मू मिनहुम शिल ज़रा खलक वले मरसल और कि वरे वाजोले शल वले उसेजल वले वजल इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद दिल बारा दगी गुनाह दादे जिदे के बादशाह दे इनकार करे दे और दियास बादशाह दे इकरार करे दे एक गमाजा एक कातिला एक दुश्मना कदा तो गुनाह बोले दा गुनाह मा परुन करे दा गुनाह नन कौम दा गुनाह सबाबा कौम परुन समा प्रार्थी का करे ननिज कौम समा बाबा बच्चियान के इंशाअल्लाह वाला दे ला सुना पोता के इंशाअल्लाह ला सुना पोता के इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह कदे अल्लाह मनल गुनावी दा गुनाह कौम खा नबी अलैहिस्सलाम मनल खत्म नबूवत गुनावी दा गुनाह कौम खा और के सहाबों नुमा गसल गुनावी दा गुनाह कौम कौम इंशाअल्लाह कौम कौम खामखा कौम वाह मां दी गुनाह में तासुबरा गजान वो जल्दी दास्ता से लुगत गुनाह दे दा माला एहसास दे मां अकीदा दा मां ईमान दे ताज सुमरा वो जल्दी दा कम दी नूर वजना इधर से तंगर हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए तो बकरा उड़ा माँ सीना राउड़े दा गोले राउड़ा माँ सीना राउड़े दा लांचर राउड़ा माँ सीना राउड़े दा गरनेट राउड़ा माँ सीना राउड़े दा क्लासन राउड़ा माँ सीना राउड़े दा पिस्टल राउड़ा माँ सीना राउड़े दा रिपेटर राउड़ा माँ सीना राउड़े दा गोले राउड़ा माँ सीना राउड़ा रास्ता कर दे दामा कर दे इंशाअल्लाह तब वो करे दाऊ करे दाजे शाह ज़ल्मी मेंदुरा उड़े दी जिस्ता गोले ना नहीं आरेगी स्टार्टो बक ना नहीं आरेगी स्टार्टो बक माची स्टा क्लासन में माची स्टा गोले में खत्मिशी दिन नबी अलैहिस्सलाम ने महीने सीने बंदा खत्मी के इंशाअल्लाह चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अब नहीं दोस्तों से मुलाकात हो गई हाथ मेरी तबाही में उन्हीं का था जिनको अपना समझता रहा आज तक गैर तो गैर हैं गैर से क्या गिला मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं और मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं बात फूलों की होती तो सह लेते हम अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं जब भी आले चमन को जरूरत पड़ी 48 में उलमा ने साथ दिया 65
में साथ दिया, 70 में साथ दिया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अपने शागिर्दों के खिलाफ फतवा दो। हमने तालिबान के खिलाफ फतवा दिया, फौज का साथ दिया। अपने बच्चों के खिलाफ फतवा दिया। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये जानियों का चमन है, ये डाकुओं का चमन है, ये हरामियों का चमन है, शराबियों का है, करप्ट लोगों का है। दीनदार और ईमानदार लोगों की जगह नहीं है, सादिक और अमीन की जगह नहीं है। जाने किसकी लगन किसकी दुल में मगन, जा रहे हो कि मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज़ पे तुमको आवाज़ दी, फिर भी लेकिन इधरे उठको मैंने कहा सुन नशे कोले बे मस्जिद धमाकी की गुना मालूम शवे दे, मस्जिद उलमा पर कत्ल की। ये उठ के दे सहाबा, ये उठ के दे नबी, ये उठ के दे अल्लाह। राजा था गुना उन्होंने गुजरे वाला दीदी लोगत गुना। अब या कातिल तावाज़ को लतीफ़ाबाद तराशा दिलता दे खल को गुनाहों को दामड़ कराशा ऐसे दामड़ कदी दा गुना करे चेकुम गुना मने ताजे जुबेरी बची वो जल्दी आ गुना नन दिलता उशो लतीफ़ाबाद के राशा दामड़ का माँ दरखास्त से सहाबा दिनुम नारा लगा हुआ दासी तसलसल सरा शिलवारे हुआ है सहाबा वाह है सहाबा सहाबा हुजूर लास्ट पूर तक है सहाबा मैयारेगा वाह है। ये आवाज माने सहाबा सहाबा लाश बरा गए लाश हुए यहाबा सहाबा 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 वस्त के राशि वस्त के सहाबा 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 वाह लाश पोर तक हुआ है सहाबा सहाबा लग बुजुर्ग हुआ है। सहाबा 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 लाशपुर तक जिसे लाशपुर तक आया सहाबा 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 माला अप टू डेट सेकुलर चलने लगी वह बस सहाबा हुजूरा हुजूरा उस राजे बुलगुना गौ नबी 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 लग बुजोरा राजे द्रेम गुना गौ अल्लाह 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 द्रेवाड़ू अल्फाज माने एतमाद स्ता ईमान स्ता कबूदे मने मुंगा वजनी दे इंशाअल्लाह
سر پر کول تیارو دا الفاظ نه پریدو انشاءاللہ صحابہ 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 حضورا حضورا دے چار لاس نو خوزی دے بار کوما دے نپرے دما صحابہ 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 نبی 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 اللہ 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 زد مجاہد حقانی سے شکریہ ادا کوما دا سے خبریں بضرور شی ہوئی شی دا غزنگ دے نجات ذریعہ جوڑے شوئے مونگ پا لمنے کے اعمال نشتا مونگا مزنم کو رجیوم نیسو زکاتم ورکو حجم کو خواگدہ نمود و نمائش و ریا و کبردار سے ختم کی یہ نبی علیہ السلام دے ختم نبوت چکی وونو پتے من ڈیرگٹ اعتماد دے انشاءاللہ تا وزنگا بیڑا پورے کی انشاءاللہ دلتا دے غازی خالد لپارا مونگا یو دیکھی دی رہائی کمیٹی جوڑا کردا اور خودے نا امید رو چی مونگ با آگا رہا کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور دے رہائی وجہ دادا چی دے عمر کم دے بل دلیل دا ہے چی ورساو پخبل داغا نا دے کڑے کیس ایسے چو کر دے دریم دا خبر پرونزه لاهور ته تلم لاهور ته راغلم الته یو جج دې ډېر لسته دی ته پیښور ججان ته لستی نه دي جو هغه ټولې پاڼې نه دي ویلي که نه الته یو جج دی هغه ریمنډ ډیوس ریا کړی هغه څلور سړي وجلو زموږ سړي خو یو سړی وجل نو زه حکومت ته وایم که دې ججانو شرح صدر نی که نه نو هغه راولی هغې ته بچو څنګه تا ریمنډ ډیوس ریا کړ دی غازي خالد دغسې ریا کړ اکاغی وی چی آغی دباو دے امریکی دو بے زمون دباو قبول کا کنا دے آغی بولے قبل ہے او کاغی وی چی آغی پیسے راکڑی دیت بنو مانے نا آغی دے سلور موڑو پیسے راکڑی دی دے آغی ڈبل سلور موڑو ورکول لتیارے ماں لیکن دے غازی خالد پھانسی دا تیار ورطا ہوا ہے لالا لکون دے پزورا ورطا ہوا ہے دا زمونگا دا زی چکم لطیف آباد دی تو کم تھانا لگی فقیر آباد تھانے سے جو نم سے دے کاشف حسین دے کا وارث خان دے وارث خان ایسے چو دوائے ماں ساگو گونے کی بجی مجی دا لڑکا خبر ہوا ہو رہا وادی ہوئی کا نا وہم وادی ہوئی کا نا لاس دبور تکا بینا ہوئی آگا نا ڈی ایس ایچ او پاس اوی ڈی پی او آگا دی آدھا ڈی ایس پی آگا دیم واوری وادی ہوئی میں وادی ہوئی پاس آگے دے سی پی او آگا دیم واوری میں ندے ہوئی کہ وادی ہوئی تبوس کوما وادی ہوئی پاس ڈی آئی جی سیب دے آگا دیم واوری چھوٹا موٹا آگا دیم واوری ارے کہ دا چھوٹا موٹا اولر گئی مونا دا چھوٹا موٹا بدل گئے چاہتا میں ماں اردو وزیر اعلیٰ تھا میں وزیر اعلیٰ سے کتب ایک شے ہی جستا دے پوز لان دے والا آڑے ماں پوزا لان دے والا آڑے تاہتا میں ہمارا وینا انہوں نے بگا کتب ایک شے دا سڑے لڑکا دے زمان دے دیال نسو بچو قتل دا چھوٹا موٹا ہوئی چھوٹا موٹا دا سڑے زمان دے روایتوں نے خبر نہ دے کم نے راویز دے دے پختون ہونے دے دے فوراں لڑکا نمون کو نور دواگان تے تنشو کو دے پی ٹی آئی سڑائے دمہ ویا سڑی زوے دے یار خبر ہے ہمارا لکہ نور دواگان ہوتا نہیں شکر وزیر اعلیٰ تھا کنا مونگا جمعیت کو دے پی ٹی آئی کی دے چھتے تا دواگان کو بیزان دے ہو لینا کو ادھم اب وہ یار مونگا ہوتا خبر ہوتا آئی جی بدل کا سڑی غلطا خبر کردہ داروس دخلہ غلطا خوزولا تو دے بدل کا تو کہے بدل کے میں یار وزیر اعلیٰ سے خود دے سڑی زویدہ ہے سمو یہ خبر ہے من اللہ تا
تاسو دې مطالبه سے اتفاق لرای ډیره مهرباني زه دې مجاهد حقانی بیا شکریا ادا کوم وایما ختم نبوت کار په یو جلسه باندې نه پوره کیږي دا شاوید جسے مدلاره کې ویل دي په یو جلسه نه یو اړتال نه دی پسې فوجان ولاړ دي قادیانی پسې فوجان پسې امریکا ولاړه ده ډیر غټ جدوجہد دی ډیر غټ وایما ډیر غټ جدوجہد دی دا به سردار رسوي چې یو چونګ وینه ورکولی شي چونګ لپه نه وایم یو چونګ وینه ورکولی شي جذباتو کې مراد رښتیا وي ورکولی شي د نبی علیہ السلام په عزت باندې یو چونګ وینه ورکولی شي ختم نبوت باندې ودرېږئ انشاءالله ویلا سونه پورته